ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او لتونه خو به هیڅ کله نه یهودیان راضي شي او نه نصرانیان تر دې چې ته د دې د دین پیروي وکړې. ته ووایه بېشکه د الله تعالی هدایت هم هغه اصل هدایت دی او یقینا که تو د دې نه پس چې تو ته علم روغی د هغې د خواهشات پیروي وکړه نو تو لره د الله تعالی نه د عذاب نه څوک خلاصوونکی شته نه څوک دوست شته او نه کې مددګار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې موږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی د دې کتاب تلاوت کوي څنګه چې د تلاوت حق دی. همدغه کسان په دې ایمان راوړي او څوک چې په دې کتاب باندې کافر شو نو همدغه کسان تاوانیان دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیل د مو هغه نعمتونه یاد کړئ چې مو په تاسو باندې انعام کړی دی او دا چې بېشکه مو تاسو په عالمینو باندې غوره کړي وای. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او د هغې ورځې نه وویرېږئ چې هېڅ یو نفس به د بل نفس هېڅ په کور ونشي او نه به د هغې نه فدیه قبلېږي او نه به هغه ته څه سپارش پیدا ورکوي او نه به د هغې سره مرسته کېږي.